څلور ورځې د زمري تر څلورشتمې پورې د وخت په تېرېدو کې د افغانستان فرهنګي هویت. سلام میهن پاک و آزاد من، سلام ای تویی بیخ و بنیاد من. دا سات تر څلورشتمې پورې څلور ورځې پاتې هغه ورځ چې د افغانستان پر مسیر او هغو ارزښتونو د بیا کتنې لپاره یو فرصت دی چې د دې خاورې هویت یې جوړ کړی. په تېرو 2 لسیزو کې د لویدیځو هیوادونو د سیاسي او پوځي حضور ترڅنګ افغانستان د لویدیځ کلتور او د ژوند د طرز د پراخېدو شاهد هم و. رسنۍ، ټولنیزې شبکې، فلمونه، موسیقي، ژبه او نوي فرهنګي الګوګانې په پرله پسې ډول د خلکو په ځانګړي ډول د ځوان نسل د ژوند برخه وګرځېده. په هغه دوره کې یوه مهمه پوښتنه دا وه چې د دومره پراخو بهرنیو اغیزو ترمنځ به اسلامي او افغاني فرهنګ او هویت څنګه ساتل کیږي. نن هم دا پوښتنه خپل اهمیت لري، ځکه فرهنګي هویت ساتل له نړۍ سره د اړیکو د پرې کولو په معنا نه دی، بلکې د خپلو ریښو د پیژندلو او د هغو ارزښتونو د هوښیارانه انتخاب په معنا دی چې زموږ له فرهنګ او ټولنیزو باورونو سره سمون ولري. یا گر شکست همه بشنوید کجایی. افغانستان نن هڅه کوي پر خپلو دینی ارزښتونو، ملي فرهنګ او دودونو لا ډیر ټینګار وکړي او په عین وخت کې له نړۍ سره خپلې اړیکې هم وساتي. د زمري څلورویشتمه یو فرصت دی چې ووایو د سیاسي او اقتصادي خپلواکۍ ترڅنګ د فرهنګي هویت ساتنه هم د یو ملت د خپلواکۍ یوه برخه ده. د خپلواکۍ ورځ دې مبارک وي.